الرحيم. قوله البسيط اعني مبدأ الانکشاف. مخکې شارح قاضي ویلي چې علم د الله تعالی په صورو د ممکناتو باندې لکه افلاطون او ارسطو چې وایي کنه، افلاطون او ارسطو دا خبره کوله، علم د الله تعالی په صورو د ممکناتو باندې حضوري او په خپل په ممکناتو باندې حصولي. نو علم د الله تعالی په صورو د منګه پیراد ور باندې کو کنه، نو علم د الله تعالی په صورو د ممکناتو باندې یو علم اجمالی شو، یو علم تفصیلی شو. ورسېدي علم اجمالی چې هغه عین دی د ذات د الله تعالی سره، هو ذاته تعالی الته ویلې، او علم تفصیلی هغه وجود دغه صورو ده، یعنی عین دغه صور دي، عین دغه صور دي. نو اوس دلته اشکال پیدا کیږي. شارح قاضي په دغه منهیه کې دغه اشکال جواب کوي. حاصل اشکال او د اعتراض دا دی چې شارح قاضي وی فمنات تعلقها الاجمالي البسيط هو ذات تعالى وتعلقها، دا تعقلها چې دا عطب دی په هغه تعقلها الاجمالي باندې کنه، نو دا لاندې د منات نه داخل دی، دا لاندې د چا نه دی؟ د منات نه ده. ها نو معترض وی چې ومنات تعقلها التفصيلي، دلته خو منات په معنا د شرط سره ده، دلته منات په معنا د چا سره ده؟ ولی پرون مو ویلې کنه چې علم تفصیلی دا مبدا د انکشاف نه ده، بلکې علم تفصیلی دا شرط د چا ده؟ د انکشاف ده. مبدا د انکشاف هغه علم اجمالی ده چې هغه عین ذات د الله تعالی ده. نو په وتعقلها تفصیلی کې خو منات په معنا د چا سره ده؟ د شرط سره ده. نو فمنات تعقلها الاجمالی کې به منات په معنا د شرط سره وي. نو منات تعقلها اجمالی خو شارح قاضي وی چې هغه عین ذات د الله تعالی ده. نو ذات د الله تعالی خو بیا مبدا د انکشاف نشو کنه، بلکې شرط د انکشاف شو. شرط د چا شو؟ د انکشاف شو. او ذات د الله تعالی چې دا مبدا د انکشاف ده. په پوښ ور باندې نو دای جواب کوي شارح قاضي چې نه اعني مبدا الانکشاف، یعنی منات په منات تعقلها الاجمالي البسيط کې په معنا د مبدا الانکشاف سره ده، نه په معنا د شرط د انکشاف سره. پوښ ور باندې قوله دا قول د شارح چې التي هي ذوات تلك الصور، دا بل منهیه ده. ګورخه دا شی ده، دا بیل منهیه ده، دا په هغه باندې لګیدلې د تعلق الاشیاء التي هي ذوات تلك الصور، په دغه ځای باندې لګیدلې. ویږي ور باندې ها. نو شارح قاضي وی په منهیه کې لأن منات معلومیه الصور، ما تو ګوره دا رد په چا باندې؟ په افلاطون باندې. افلاطون ویلي کنه چې علم د الله تعالی چې په ممکناتو باندې د علم حصولی ده په واسطه د صور سره ده، او صور چې دي کنه دا قائم نه دي تر ذات د الله تعالی پورې، صور قائم نه دي تر ذات د الله تعالی پورې. نو دی ور باندې رد کوي چې و مولا صاحب تعلق د دې صور او تعلق د دې ذی صور چې ممکنات دي، د دې دواړو تعلق د الله تعالی سره یو برابر دی. هغه تعلق څه شی دی؟ تعلق د معلولیت ته، لکه دا صور چې معلول د الله تعالی دي، دغه شان د غذی صور چې ممکنات دي دا هم معلول د الله تعالی دي. نو چې تعلق د دواړو یو برابر ده، نو علم په دې صورو باندې علم حضوري بغیر د واسطې د صورو نه، او علم په ممکناتو باندې حصولي په واسطې د صورو سره، دا ترجیح بلا مرجح، دا ترجیح بلا مرجح ده. نو دا په چا باندې رد شابسي؟ په افلاطون باندې. ښه په چا باندې؟ په ارسطو باندې. دا نه ده، ځکه ارسطو وایي چې علم د الله تعالی د علم حصولي ده په واسطه د صورو سره، او صور قائم دي تر ذات د الله تعالی پورې. ښه نو د په نسبانه د غرض نه جواب کولی شي ارسطو، ځکه دی ویلی شي چې علم د الله تعالی په صور د ممکناتو باندې حضوري دی بغیر د واسطه د صور نه، او په ممکناتو باندې حصولي دی په واسطه د صور سره. کته وایي چې ترجیح بلا مرجح نه راځي زم چې نه ترجیح بلا مرجح نه راځي، بلکې دلته مرجح ستا هغه دا ده چې تعلق د دې ممکناتو د الله تعالی سره فقط تعلق د معلولیت ته، او تعلق د صورو د الله تعالی سره تعلق د معلولیت او د نعتیت د دواړو ده. وکنه ځکه دا صور چې دی وی قائم دي تر الله تعالی پورې، خدا صفت د چا شو؟ د الله تعالی شو کنه. نو خو تعلق د نعتیت او د معلولیت دواړه شو، او د ممکناتو تعلق فقط د معلولیت ته. نو ځکه په ممکناتو علم حصولی او په صورو باندې علم حضوري. په دې پوه شئ. نو ځکه دا فقط په چا باندې رد دی؟
افلاطون باندې. افلاطون خو چې قائم نه دي کنه تر ذات د الله تعالی پورې، نو چې ذات د الله تعالی پورې قائم نشو خو نعتیت ته علاقه رانغله کنه ذات د الله تعالی سره د الله تعالی صفت لأن منات معلومیت الصور وذکر مدار د معلومیت د صور هغه شی د نفس وجودها، هغه نفس وجود د دې صور د له تعالی الله تعالی رب المعلولیت یعنی تعلق علاقه د معلولیت دی کنه. وکذلک هم دغه شان ما هغه ممکنات یا هغه ذوات صور له صور چې د لره صور دي دا ما له صور شي دي ممکنات دي کنه، نو هغه چې دی هغه معلوم د الله تعالی دی. التم منات د معلومیت فقط وجود د ممکنات دی بالمعلولیت ٹھیک دی کنه. نو فهو نو دغه ما له صور حاضر دی عنده تعالی بلا توسط الصور یعنی رد شو کنه بغیر د واسطه د چانه د صورونه. نو علم په دو باندې بغیر د واسطه د چانه دی د صورونه دی ٹھیک ده. ووجود الشيء للشيء بالمعلولية اقوى من وجود الشيء بالناعتية. دا رد دی په ارسطو باندې. ارسطو وایي کنه او د اتباع چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حصولي دی په واسطه د صورو سره ده، او دغه صور چې دا قایم دي تر ذات د الله تعالی پورې، نو علم په صورو باندې دا حضوري ده او علم په ذوات الصور باندې حصولي ده. او ترجیح بلا مرجح ناراضي ولی ځکه علاقه د دې صورو د الله تعالی سره علاقه د معلولیت او د نعتیت دواړه دي ٹھیک، او علاقه د دې ممکنات او د ذوات الصور د الله تعالی سره دا علاقه فقط د چا ده د معلولیت ده. په دې باندې پوهیږي نو دی ور باندې رد کوي چې و مناسبه د علاقه د معلولیت دا قوي ده د علاقې د نعتیت نه ولې ځکه تخلف د معلول د علت نه راځي. دا کېدای شي چې علت دی معلول دی نه وي، نه تخلف د علت د معلول نه راځي او تخلف د نعت د منعوت نه راځي که نه راځي. نو علاقه د معلولیت دا قوي ده د علاقې د نعتیت نه. نو چې کله اقوا وي کنه نو په حین د وجود د اقوا کې بیا اضعاف ته اعتبار نشته. نو مدار د معلومیت د دې صورم فقط هغه معلولیت ته، فقط څه شی ده معلولیت ته، او دقه مدار دقه معلولیت دا په ذوات الصور کې مشته، دا په ممکناتو کې هم شته. نو اوس علم په ممکناتو باندې په واسطه د صورو سره او په صورو باندې حضوري بغیر د واسطه د صورونه ترجیح بلا مرجح نه کنه. نو دی وی وجود الشیء للشیء وجود د یو شی بل شی لره بالمعلولیت، وجود د دې صورو الله لره بالمعلولیت دا اقوا ده من وجود الشیء بالناعتیت د وجود د شینه بالناعتیت، یعنی علاقه د معلولیت اقوا ده د علاقه د شانه ناعتیت نه. پوهیږي ان شاء الله سر په خلاص شو خو سره شرح ته فتلك الاشیاء حاضره. مخکې شارح قاضي ابطال د دې خبرې وکړه چې علم د الله تعالی د په ممکناتو باندې حصولي شي، دا خبره باطله کړه. نو چې دا باطله شوه نو ضمناً ثابته شوه چې علم د الله تعالی حضوري دی. او صراحتاً دا ثابتوي چې علم د الله تعالی شی دی. یو واري اثبات د دې خبرې چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوري دی دا په ضمن د ابطال د حصولیت د علم کې وشو. اوس راولالیږي صراحتاً اثبات کوي چې علم کوم علم دی حضوري. نو دی وی فتلک الاشیاء دغه اشیاء حاضر دی عنده الله تعالی بذاتها. بذاتها څه معنی؟ لا بتبعیه الصور بغیر د واسطې د صورونه. ولی ګوره ورته دلیل ته ګوره ولی انها ذکر دغه اشیاء معلوله له تعالی دا معلولات د الله تعالی دي. نو فیکون وجودها نو وجود د دې اشیاء دا وجود د معلول للعلت ته، وجود د دې اشیاء عند الله دا وجود د معلول دی للعلت ٹھیک دی کنه. او هو دغه وجود المعلول للعلت يكفي للمعقوليه دا کافی دی د معقولیت او معلومیت لپاره، معلومیت حضوری لپاره. چا لپاره؟ معلومیت حضوری لپاره. ما ته وګوره نو ګوره دلیل نسی وایا الکه وجود د دې اشیاء او د ممکنات دا وجود د معلول للعلت ته، او علم د علت په معلول باندې دا علم حضوری وي. ګوره فيكون وجودها وجود المعلول للعلة دا صغرا شولا وهو يكفي للمعقولية د دینه کبرا فهمیږي ښه د دینه کبرا. نو داسې شو وجود د دې اشیاء دا وجود د معلول للعلت ته، او علم د علت په معلول باندې کوم علمي علم حضوري وي. نو علم د الله تعالی په ممکناتو باندې علم حضوري ده وهو يكفي للمعقوليت نه کبرا فهمیږي ښه پوه شو ور باندې. فحقیقة العلم دا دلیل د کبرا ده، دا دلیل فا په معنا د اذ تعلیلیه سره ده.
اذ حقیقت العلم الکه وجوه ما ته ګوره علم د علت په معلول باندې ولې علم حضوري دی اذ حقیقت العلم هو وجود الشيء بالفعل نو دا دلیل کبرا ده خو صورت د دلیل داسې دی صورت د دلیل داسې دی که چېرته د الله تعالی علاقه د ذات سره علاقه د عینیت د صفاتو سره علاقه د نعتیت او د ممکناتو سره علاقه د معلولیت وي نو علم د الله تعالی به په دې درې واړو باندې علم حضوري وي دلیل کبرا لږ عام شو دلیل کبرا شي شو عام شو مدا خو فقط دا چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې علم حضوري دی ځکه علم په ذات او په صفاتو باندې خو هغه ارسطو او افلاطون باندې چې حضوري دی کبرا دا چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوري ده خو دلیل ورته چې که عام که نو په ضمن د عام کې خاص هم ثابتېږي که نه الک علم د علت په معلول باندې دا ولې علم حضوري دی نو داسې ووایه وای که چېرته د الله تعالی علاقه د ذات سره علاقه د عینیت د صفاتو سره علاقه د نعتیت او د ممکناتو سره علاقه د معلولیت وي نو علم د الله تعالی په دې درې واړو اشیاء باندې علم حضوري وي نو خو ثابته شو چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې علم حضوري دی ولې ځکه دا درې واړه علاقې د چا دي د علم حضوري دي دا درې واړه علاقې د چا دي اذ حقیقت د علم هغه شی دی هو د حقیقت وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل حقیقت د علم وجود د شي د بالفعل چا لره وجود هغه شي لره چې الله دی چې هغه موجود بالفعل وي ٹھیک دی کنه او ممکنات موجود دي کنه دي دغه وجود د شي بالفعل لشيء موجود بالفعل دا بیا بالمعلولیت لکه د ممکنات او بالناعیت لکه صفات د الله او بالعینیت لکه عین ذات د الله ٹھیک دی کنه ومآله وجود الشيء لنفسه ما تقول ومآله وجود الشيء لنفسه کې غرض د شارح قاضي دفع دی اعتراض ده حاصل اعتراض ده ته چې علم د الله تعالی په خپل ذات باندې یا علم د ممکنات په خپل ذات باندې د علم حضوري دی ولې علاقه د عینیت پکې شته نو د ذات او د عین ذات ترمن خو مغایرت نشته کنه او په علم کې مغایرت ضروري دی کنه ضروري هو کنه او بل دا دی تا د سی ویلې چې حقیقت د علم وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل د دینه معلومیږي چې حقیقت د علم کې دوه شیان ضروری دي یو وجود الشيء بل لشيء دوه دي کنه او علم د الله تعالی یا علم د ممکن په خپل ذات باندې دلته یو شی که دوه شی نه یو شی دی کنه نو دی جواب کوي چې مولا صاحب دغه مآل د دې وجود الشيء بالفعل لشيء موجود بالفعل بالعینیت د دې مآل وجود الشيء لنفسه ده یعنی دا معنا چې مغایرت اعتباری ستا مغایرت همدغه ذات په دې اعتبار سره چې یو هویت حاضر شوی دی دته هم د خپل ذات دی کنه همدغه ذات مجرده چې دغه ذات د الله تعالی د یا په ممکناتو کې نفس ناطقه ده چې یو ذات مجرده دته حاضر دی نو دا عالم او چې دی حاضر دی ذات مجرده ته نو بیا معلوم پوه شئ نور شی همغه یو شی دی ومما یشهد به بس دی پوه شو ورباندې